پخوانیو افغان پوځیانو ته ښه خبر. پر غوښتنلیکونو یې بیا کتنه، برټانیا ممکن ځینې مخکینیو افغان سرتیرو ته پناه ورکړي. ځینې برټانوي رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده انګلستان د جمهوري نظام پر مهال د هغو سلګونو مخکینیو افغان سرتیرو د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه له سره وارزوي چې له دوی سره یې دنده مخته وړي او احتمال شته چې له دوی یو شمیرو ته یې پناه ورکړي. میل انلاین ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي د برټانیا د حکومت لخوا د دې سرتیرو د پناه اخیستو د غوښتنلیکونو د ارزیابۍ په کړنلاره د نیوکو له امله تمه ده چې د دې 400 سرتیرو غوښتنلیکونه له سره وارزول شي. په راپور کې زیاته شوې دا ارزونه د انډیپینډنټ لایټ هاوس ریپورټرز او سکای نیوز د راپورونو له خپرولو وروسته کیږي. د دې رسنیو په راپورونو چې 4 میاشتې وړاندې خپاره شوي وو مستند شوي وه چې هغه افغان سرتیري چې اوږه په اوږه یې له برټانوي عسکرو سره کار کړی و وروسته تر دې چې انګلستان یې مرسته ونه کړه څه ډول د طالبانو لخوا شکنجه او یا هم وژل شوي دي. په راپور کې دا هم راغلی چې 200 افغان سرتیري چې پاکستان ته تللي وو او برټانیا یې ونه توانېده چې د دوی لپاره خوندي ژوند برابر کړي د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته شړل شوي او اوس د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. راپور کې یادونه شوې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته لږ تر لږه تر پیلز په نوم سرتیرو 6 غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. د برټانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې ډیر شمیر هغه افغان سرتیري چې له افغانانو سره یې د برټانیا مرستې او د دوی د بیا میشتېدنې پروګرام RF ته یې غوښتنلیک سپارلی و رد شوي او یا هم له 1 کال زیات کیږي چې خپل برخلیک معلومېدو ته په تمه دي. په ورته وخت کې یو مخکینی افغان سرتیری چې له برټانوي عسکرو سره په افغانستان کې دنده مخته وړي او اوس په ایران کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، وایي د ده غوښتنلیک رد شوی و او اوس یې په اړه نوي معلومات نه لري. هغه زیاتوي له بده مرغه باید ووایم چې د 2 کلونو په تېرېدو سره یې د دې او د هغې په بهانې کولو سره له موږ ډېرې پوښتنې وکړې. هرې پوښتنې هم 1 میاشت او 2 میاشتې وخت ونیوه څو بله پوښتنه وکړي. لنډه دا چې موده وړاندې مې برټانیا د حکومت لخوا ایمیل ترلاسه کړی چې موږ نشو کولی څو تاسې انتقال کړو.